إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله رب العزت بإحسان أو داغ برحم أو خاص کرم سره أو خاص توفیق سره پورا یو کال بعد بیا د قرآن کریم د تفسیر د دې مبارکې دورې ابتدا کو او د الله رب العزت لوی احسان په بنده باندې دی چې دله توفیق ورکړي د دیندارۍ او د عبادت کول. لوی خوشحالي دی چې الله رب العزت تعالی په داسې مجالسو کې په داسې مجلس کې د ناستې توفیق درکړي چې هلته ذکر د الله کېږي، هلته د الله د قرآن تلاوت کېږي، ښویې کېږي، یادولی کېږي، هلته د رسول صلی الله علیه وسلم بحث کېږي، د هغه تذکره کېږي، د هغه خبره کېږي. دا هغه مجالس دي چې د هر چا په برخه نه رسي. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او د لوی برخې خاوني چې الله رب العزت ولا په داسې ځایونو کې د ناستې د بیان او د اورېدو توفیق ورکړي. یعنې موږ د الله کمزوري بندګان یو، زموږ په شان بې شماره مخلوق د الله دی، بې شماره انسانان، هغوی څوک په څه کې مصروفه دي، څوک په څه کې کته بره کېږي، او الله رب العزت پکې موږ له دا توفیق راکړي چې څه نه څه وخت ورکړو. نو دا د الله خاص احسان دی او دا د الله رب العزت خاص رحم او کرم دی. دا مجالس چې تعلق د قرآن او د حدیث او د علم سره ساتي، د عام مجالس مه ګڼئ. لکه څه یو دوه درې کسان راجمع شو چې څه یې وویل، داسې هغه مجلس نه دی، د عام راجمع کېده نه دي. دلته خلک راجمع کېږي د زړونو د اصلاح دپاره، دلته خلک راجمع کېږي د جنت د ګټلو دپاره، جهنم نه د بچ کېدو دپاره. دلته خلک راجمع کېږي د حلال او د حرام د پیژندو دپاره. دلته خلک راجمع کېږي چې هغه لار معلومه کړم، کومه لار چې الله ته رسېدلې ده. دلته خلک راجمع کېږي دې دپاره چې خپل عیبونه هغه معلوم کړي او په هغې باندې کار وکړي او د ځان اصلاح وکړي او د زړه. ځکه میمون ابن مهران رحمه الله به وي وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء. زما د زړه اصلاح هله وشوه چې کله زه د علماو سره کېناستم، نو زړه مې الله برابر کړو. په داسې مجالسو کې زړونه برابر کېږي. دلته خبره د روح کېږي، د روح. لکه یو ګوره ژوند د دې بدن دی چې سا کته بره کېږي، یو ژوند د روح دی. دلته خبره د هغه روح په باره کې کېږي چې روح دې کله مړي که نه، نو که ته ظاهري ژوندی مې بدن کې دې سا کته بره کېږي، ته مړي. دلته د هغه ژوند خبره کېږي چې هغه تعلق ساتي د روح سره. دلته د هغه ژوند خبره کېږي چې هغه اصل او حقیقي ژوند دی. دا مجالس په دې پسې بیا انسان لوی ارمان کوي، خو چې کله دا موقع بیا تا ته میلاو نه شو او نعمت چې کله ډیر شي که نه، هغه بې قدره شي. او نعمت چې کله انسان ته نږدې میلاویږي، نو هغه نعمت بیا بې قدره شي. عام د انسانانو رواج دی. نو ځکه که چېرته هم الله دله توفیق درکړي په داسې مجالسو کې د ناستې چې هلته قرآن او حدیث بیانېږي او دین، نو د دې نعمت قدر کوه. د الله په تا باندې خاص احسان کړی دی، کنه د الله خو ډېر بندګان دي.
نه دا ګورې زمونږ څه کمال دی، چېرته دې ته سوچ ونه کړي چې دا زمونږ کمال دی. نه، دا خالص احسان د الله رب العزت دی. د زړونو د الله په دو ګوتو کې دي چې کوم طرف ته اړولی شي. نو ته دې ته سوچ مه کوه چې دا به جمعه کې به څه کمالي او زه به څوک یمه. نه، هېڅ هم نه یې، خو د عرش والا مهرباني د تا باندې. ورسره موږ دا منو چې انسان ته چې دا توفیق کله الله رب العزت ورکوي نو د دې هم اسباب د لټولي، خو د دې اسبابو د لټولو توفیق هم الله رب العزت ورکوي. ټوله خبره چې دی هغه واپس کېږي الله رب العزت ته. دا مجالس دا هغه مجالس دي چې تا رسوي جنت ته. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. چا چې یو داسې لار راونیوه چې علم پکې زده کوي، رب العزت د دې د لاسه ده ته به لار د جنت اسانه کړي. ستا دا راتله، ستا دا ناسته، ستا دا زده کول چې ته زده کوې، دا ټیم چې ته ورکوې، دا ته یو لار نیولې ده د علم د زده کولو، هم په دې لار به ته جنت ته راسي. څومره قیمتي مجلس شو. دا هغه مجالس دي چې دلته سترګې په ارام کېږي، ورب الکعبه زړه ته سکون میلاویږي. دلته چې کوم سکون دی او اطمینان دی دا د دنیا په بل یو ځای کې نشته، یو ځای کې هم نشته. د الله په کور کې کېناسته، د الله دین ته، د الله یادولو ته، د دې نه اخوا به بل کوم مجلس چې هغې کې به دې نه زیات سکون وي. دلته سکون د بدن، سکون د زړه، د سترګو، هر قسمه سکون تا ته دلته میلاویږي. او انجام او ګټه هغه جنت دی. یو روایت کې داسې راځي، اگر که سندن پکې خبرې هم رښتي، بعضو علماو ته حسن ویلی دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما یو ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو، یا رسول الله ما غنیمت مجالس الذکر. د دینی مجالس چې کوم دي د چې الله پکې یادېږي، د الله کتاب، د الله دین، د دې ګټه څه ده؟ غنیمت معنی دلته ګټه یې څه ده؟ موږ غنیمت څه ته وایو؟ لکه پلانی ته غنیمت میلاو شو، غنیمت ګټه ده که نه؟ یا رسول الله د دې مجالسو ګټه څه ده؟ دلته خبره ګوره د ریال او د روپۍ نه ده. که څوک وایي چې زه دې مجالسو کښېنم ریال او روپۍ، ریال او روپو والا موږ نه یو، بیا موږ معاف کوو، موږ به تا معاف کوو. غنیمت مجالس الذکر الجنه. رسول صلی الله علیه وسلم ګټه جنت دی. دې نه خو بله کومه ګټه ته غواړي؟ دې مجالسو کې مقصد زما د خبرې ده، دې مجالسو کې جنت تا ته میلاویږي. دا هغه مجالس دي. امام ابن القیم رحمه الله په یو کتاب کې دا خبره ذکر کړې ده، وی که څوک دا غواړي که نه چې د جنت په باغچه کې کینې او په دنیا کې، اوس دا خو ناممکنه ده. اوس داسې کېدی شي چې یو سړی دی په دنیا کې او دی د جنت په باغچه کې کیني؟ نه. نو وی دی دې هغه مجالسو ته ورشي چې د الله دین پکې یادولی کېږي. فإنها رياض الجنة. دا د جنت باغچې دي. دلته به تا هغه خوند وسکي. د هغه مقصد دا نه دی چې دلته بلکل تا ته هغه څه میلاویږي کوم نعمتونه چې جنت کې. مقصد د خبرې ډېر جوور دی. هغه دا دی چې هم دې مجالسو کې هغه څه ته ګټلی شي کوم څه چې په جنت کې میلاویږي. ربط دا دی. ته جنت کې کېناسته غواړې راشه، دې مجالسو نه به تا که جنت ته رسي. دې مجالسو نه به ته د الله طرف ته ځې. ځکه مشهوره خبره ده، یو عالم چېرته درس کو، نو یو ملحد را ننوتو. هغه د دنیا مولوي صاحب کوم ځای ته ورسېده، ته اوس هم لګیا یې، دغه قرآن دی او حدیث دی او دین دی. خلک سپوږمۍ ته وختو. هغه وایي ته زما دې سره څه یم، د خلک سپوږمۍ ته خېږي او که نور ته خېږي. زه کوشش کوم چې د خلکو تعلق جوړ شي د سپوږمۍ د رب سره. سپوږمۍ ته ختل دا ګټه خبره نه ده. دې خو هر سړی رسېدی شي، خو لږ تعلیم به کې، لږ کوشش محنت او ته به ورته رسي. که چېرته سپوږمۍ ته څوک په رښتیا ختلي، اول خو دا مسله مې اختلافي ده.
خو موږ خو دلته کوشش دا کوو چې د عرش والا سره رابطه جوړه کړو او د دې هسې یو خبره په منځ کې به وکړو د دې بېدینه خلکو هسې د علماو سره نه لګي لکه اوس دلته لګیا م قرآن بیانوم یو سړی ما ته وایي چې دنیا کوم ځای ته ورسېده سپوږمۍ ته او ته ګوره د هر سړي خپل کار دی چېرته تا ډاکټر ته ویلي دي چې انجینران کوم ځای ته ورسېږي نه وایي څوک نه انجینر ته څوک وایي چې ډاکټري کوم ځای ته ورسېده او ته ناسې دغه پیته دې راغستي او دلته دومره سیمټ ور واچو دلته دیوال دې شي او دلته او ګوره ډاکټرانو ته او نه چا ډاکټر ته دا ویلي دي چې هغه تاجران کوم ځای ته ورسېدو هغه پلانې کوم خو چې کله ته د دین خبره شروع کړي د به دنیا کوم ځای ته ورسېدو نو خو صحیح ده که د هر سړي خپل فن دی نو هغه ورته زه کوشش دا کوم چې زموږ تعلق د عرش والا سره جوړ شي دا د سپوږمۍ ته د رسېدو نه ګټه خبره ده یو سړی سپوږمۍ ته ورسېدو یو سړی د سپوږمۍ رب ته ورسېدو فرق دی دا ګټه د دنیا او د آخرت ده نو امام ابن القیم رحمه الله مقصد د خبرې دا دی چې دلته تا ته هغه څه میلاویږي چې ته پرې رسېدی شي څه ته ته پرې رسېدی شي جنت ته یو بل ځای کې خبره کړې ده وایي دا دیني مجالس چې دي د الله د یاد او د الله د یادولو مجالس الملائکه دا د ملائکو او د فرشتو مجالس دي او هر چې مجالس د پالتو خبرو دي او د غفلت دي مجالس الشیاطین دا د شیطانانو دي نو بیا دې بنده په دې دوه کې یو غوره کړي ولې ډېره ناشنا خبره کړې ده فهو مع اهله فی الدنیا والآخره ډېره ناشنا خبره کړې ده ولې وایي په کوم مجلس کې چې دی په دنیا کې وخت تېر کو آخرت کې هم دقه مجلس دی آخرت کې هم دقه خلک دي ته ګوره په دنیا کې زه به تعبیر بدل کړم د دې خبرې کېدای شي موږ په دې ډېر ښه پوه شو ته په دنیا کې ځان له د آخرت ملګري لټې اوس ورسېږي ته په دنیا کې ځان له د آخرت ملګري لټې اوس ستا مرضي ده چې کوم یو دې خوښ دي لکه یو سړی ډمانو سره کیني پاسي هم دقه ډمانو سره په آخرت کې ده نه ته پوښتنه که ته غواړې چې نه دغه خو نه غواړو چې آخرت کې نو خو دنیا کې چې د چا سره وخت تېری آخرت کې هم د هغوی سره نیکانو خلکو سره کینی پاسي د دوی سره ناسته پاسي همدغه نیکانو سره به ته په آخرت کې په دې مجالسو کې کینی هم دې مجالسو والا سره به په آخرت کې د دې نه خو بل اوچت کم نعمت او ځکه یو عالم په شعر کې دا خبره کړې ده ډېره ناشنا عقل الفتى ممن يجالسه الفتى فاجعل جليسك أفضل الجلس والعلم مصباح التقى لكنه يا صاحي مقتبس من العلماء وعقل الفتى ممن يجالسه الفتى دا ډېره ناشنا خبره د انسان عقل به د سره معلومه د دې نه چې دی چې د چا سره کینی پاسي دقه د عقل دی ته ماته دا وښایه چې ته چا سره کینی پاسي زه ستا د عقل اندازه بیانوم که نه ما ته صرف خپل ملګري وښایه بس دا دی زه تا ته ستا عقل ستا د دې هر څه اندازه درته زه بیانولی شم نو فجعل جلیسک افضل الجلسه نو چې خبره د عقل ده او د دې چې ته د هغه په لار روانېږي نو بیا ځان له ښه ملګري وګوره او ځکه هغه حدیث کې راځي چې المرء على دین خلیله انسان د ملګري په دین باندې رواني په مذهب باندې ملګری چې څنګه یي دقه شان به ته یي نو اوس ته سوچ وکړې چې ته په داسې مجالسو کې ناستې چې هلته ملګري ستا قرآن والی ملګري ستا حدیثونو والی ملګري ستا دین والی ملګري ستا الله والی نو خو ته هم دقه شوې که نه دا هغه مجالس دي زه د دې مجالسو دا فضیلت په دې بیانوم په اوله کې او بیا به انشاءالله د قرآن خبره کوو زه هم چې تاسو د دې نعمت ته قدر محسوس کړئ دا کوم نعمت چې الله تاسو له درکړی تاسو ګورئ د لویې برخې خاوندان یې زه خصوصا هغه ملګرو ته وایم کوم ملګري چې دې مجالسو کې ښه په همیشه راځي کوشش کوي چې په مخه وخت ورکړي د لویې برخې خاوندان دي هغه حدیث ته وګوره د ابو سعید الخدري رضی الله عنه په صحیح مسلم کې ما بل یو ځای کې بیان کوم ملګرو ته معاویه رضی الله عنه یو پیر راووتو جومات کې څه خلک داسې ناست وو ډېر خوندور حدیث دی نو هغه دې تپوس وکړو وایي تاسو د څه دپاره ناست
وی موږ ناسو الله یادو الله یادول مطلب دې کې هر څه نه راغلی ګوره الله یادول څه نه چې ذکر ته کې الله اکبر سبحان الله الحمد لله مطلب نه دی دې کې دغه مرالو دعاګانې تلاوت تفسیر ترجمه درس دا ټول موږ الله یادو او د الله شکر ادا کوو چې الله دا لوی احسان په موږ باندې کړی هغه ته الله د الله په نوم د قسم در کوم ما اجلسکم الا ذاک تاسو دې د لاسه ناسي چې موږ سیم دغه تناسو نو دروغجنم نه ګڼم نه د باندې بدګومانه یم چې ما قسم در کو تاسو خو موږ یو ورځ دغه شان ناسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو رسول الله صلی الله علیه وسلم راووتو جمعات کې خلک ناشته نو هغه دغه تاسو کې تاسو د څه لپاره ناسي نو هغه وی چې یا رسول الله موږ ناسو الله یادو د الله شکر ادا کوو چې الله موږ له دې دین او د دینداري توفیق راکړی دیني زده کوو د الله وی هغه هم دغه شان وی چې الله ما اجلسکم الا ذاک ستاسو دې په الله قسم چې تاسو دې لپاره ناسي الله اکبر که اوس یو سړی راشي او موږ له قسم راکړي موږ څه وایو که زه تاسو له قسم درکړم ستاسو یا الله په نوم قسم یې څه دپاره ناسي ریال دپاره ډالر دپاره غم خادۍ دپاره سلوبو دپاره تماشې دپاره زم چې د هر سړي به دا جواب وي چې موږ د الله دپاره راغلي نو بیا واورئ د الله دپاره راغلي یې که نه بیا واورئ وی رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه شان وی چې ما ګوره دا قسم چې تاسو له درکو نو دا په دې نه چې زه په تاسو بدګومانه یم یا تاسو راته دروغجن ښکاري ولکنه اتانی جبریل را پسې اوس راغلی علیه السلام او فاخبرني اگر ته وی چې ان الله عز وجل یباهی بكم الملائکه اگر ته وی چې الله د دین ناستو خلقو تذکره په اسمانونو کې د ملائکو په مخ کې کوي لګیږي نو ځکه ما تاسو ته پوښتنه کوي چې تاسو څه لپاره راجم شي او چت خلک چې چا تذکره په اسمانونو کې کیږي والله کوي او د ملائکو په مخ کې کوي کچر تاسو دنیوي او بچا ګوټه یو خان یو ملک یو 2 روپۍ وسره له جیداد وسره یا دې چې د شهرت خاوني عزتمنی هغه د چا نوم دي سی والی په سږي کې نو دله د شپې د خوشحالي نه خوب نه ورځي زما باسي کړو او زما نوم یې یادسته نو چې عرش ولستا خبره کوي څومره لوی نعمت ده د دې مجالسو کې تاسو ملایي او رسول الله صلی الله علیه وسلم پیر ابی بن کعب ته خبره کوله وی ابی وی الله راته وی استادو می واغستو دا خبره راته وکړه هغه حدیث برام شي درسونه ابو جړا شو یا رسول الله زما نوم واغستو دې سی وی چې ابی بن کعب وی الله تقشا وی هغه وړه خبره نه ده چې عرش ولا چا نوم لري ډیر لوی خبره ډیر غټه خبره ده الله د دې خلکو تذکره به کوم ځای کې کوي اسمانونو کې هغه حدیث مختصر به ذکر کوم چې زمونږ د جذبه دومره شي چې د دورې د اختتام پورې به چارج شو ورسوته چې د ستا روزانه تجارت د الله سره دی روزانه ستا تجارت د الله سره دی د ابو هريره رضی الله عنه وګد حدیث دی د بیان ذکر کوم په صحیح مسلم کې دی نورو کتابونو کې راغلی دی کولک بدل دي وی د الله رب العزت ملائکه فرشتي دی هغه په دلارو کوسو کې ګرځي کاری سره یتتبعون مجالس الذکر ګرځي د علم په مجلسونو پسې کوم ځای چې علم زده کی کوم ځای چې الله یادي نو چې کله وته میلاو شي نو یو بل ته आवाज وکړي چې هغه څه پسې چې ګرځي دی هغه میلاو شي او زه تاسو نه دا غواړم چې خپل مجلس ته پکې سوچ کوئ ان شاء الله د الله نه زموږ د امید چې د سچې د حدیثونو کې ذکر شي دا الله موږ لره کوي باذن الله نو اول کار دا وکړي چې په خپل بګی کېني دا د امام ابن القیم خبره ده وی دا مجالس شي د ملائکو مجالس دي په خپل بګی کېني چې کېني وي دومره راجم شي کنه او دا وزیر خوري کې په یو بل د پاسه تر دې چې د دنیا اسمان ته ورسي دا کوم نږدې اسمان چې نو کله چې
فارغ شي او بره وخیږي الله ته تپوسو کې او الله ته پته کوم ځای نه راغلی هغو ته جئنا من عند عباد لك في الارض ستا په ځمکه باندې ستا د بعضو بندګانو د خوا نه رالو چې ستا لویي بیانوله ستا حمدي وي ستا عظمتي بیانو تا نه سوالونه کول دا ناس ته ګوره سوال لکه دا راته هم فایده ذکر کړه لکه اوس موږ دلته ناست یو که نه موږ ټول سوال کوو یو سړی و ما ته دا وایي چې موږ خو دا نه دي ویلي چې یا الله راکړه ته دلته څه راغلی ته څه راغلی نو خو دغه سوال دی که نه ته وایي چې یا الله زما نه راضي شه دا سوال نه دی او بیا په منځ منځ کې پکې منځ کې نور سوالونه هم من کوو وی الله ورته وایي چې غواړي څه وی الله جنت غواړي مقصد دغه جنت له راغلي نو جنت یې لیدلی وی نه وی که لیدلی وی څنګه به وی الله که لیدلی وی نو د هیڅ عبادت نه دوی چې کوي بیا خو به ښه محنت کولی ځکه چې بیا خو یې لیدلی او وی یا الله پناه غواړي تا نه تا ته وایي چې پناه راکړه نو وی داسې شي نه الله ورته وی یا الله ستا د عذاب نه جهنم وی جهنم یې لیدلی دی وی نه یا الله لیدلی خو یې نه دی وی که لیدلی وی نو څنګه به وی که لیدلی وی یا الله نو بیا خو به د دوی دا کومه یره چې وسته د دې نه به ډېره زیاته وي الله اکبر وی بیا ورته وقالو ویستغفرونک او یا الله تا نه بخښنه غواړي نو ګوره جنت غواړي د جهنم نه بچ کېده غواړي او بخښنه غواړي وی الله ورته وایي چې قد غفرت له تاسو ګواه شئ ما بخښلي دي صرف بخښلي مې نه دي فاعطیتهم ما سألوا هغه څه چې غواړي مې ورله ورکړی څه شی جنت واجرتهم مما استجاروا او د څه شي نه چې یېرېږي د هغې نه مې بچ کړو جهنم او یا الله فیهم فلان هغه پلانې پکې ناست دی الله اکبر پلاني لسی چل دی وی دې تېرېدو په دې مجلس باندې تېرېدو په دغه مقصد نو راننوتو کېناستو یو روایت کې راځي څه حاجت یې راغی کېناست نو د اول نه په دې نیت نه و راغلی چې زه به په درس کې کښېنم زه به په دې مجلس کې کښېنم خو تېرېدو څه کار یې پېښ شو چا پسې راغی یو دی هم کېناستو وی الله ورته وایي چې وله قد غفرت هغه مې بخښلی دی هم القوم لا یشقا بهم جلیسو دا داسې قوم دی چې څوک د دوی سره کیني نو هغه نه بدبخته کېږي سوچ وکړه چې دا چې کار له راغلی و او کېناستو دی الله وبخو دا چې په دې نیت راغلی دله به الله څه ورکوي دا چې د اول نه په دې نیت راغلی دی او ټیم یې ویستی دی دا ګورې اسان کار نه دی درته زه ووایم خواهشات زمونږ هم دي زړه زمونږ هم دی بچي زمونږ هم دي ښځې زمونږ هم دي بدن زمونږ هم خوب غواړي سکون غواړي چکر ته زمونږ هم زړه کېږي ملګرو سره ناستې ته زمونږ هم زړه کېږي دنیوي تجارت مال منډې دې ته د هر انسان ضرورت دی خو چې سړی د هر څه د خپې لاندې کې او راشي دلته کښېني که نه داسې اسان کار نه دی الله دې موږ ته اسانه کړي خو قرآن کې الله دا خبره ذکر کړې ده چې رب العزت دیندارو خلکو ته دینداري اسانوي فسنیسره للیسرا الله وایي زه به ورته لاره اسانه کړم د دیندارۍ دې مطلب دا دی دیندارو ته لاره اسانه شوې ده ګنې دا ګرانه خو دا الله اسانه کړي نو د دې مجالسو قدر کوئ دا بار بار نه موږ یو کال دې ته انتظار کړی دی یو کال په مخه به هم دا سوچ تېر شوي کال چې موږ دوره کوله ما به دقه په مخه سوچ کوو چې سر ته به یې ورسوو و به نه رسوو مړه به یو ژوندي به هغه پوره شوه بیا په دغه انتظار کې کېناستو چې بیا به الله دومره ژوند راکړي نو په دې یو کال کې ښه کسان پېژنمه مړه شوي دي نشته بیا موږ له الله له دومره توفیق راکړو چې دې ته راورسوو اوس هم یاره ده چې د آخري ته به یې ورسوو که به یې نه رسوو پته نه شي سباني درس کې به زموږ برخه یو که نه وي خو دا هر څه به پاتې شي دا مجالس به مې او دا هر څه به ته به نه نو که برخه دې پکې وانغسته ته به لوی بدبخت دی او کله چې دغه مړ شو دا ابن قدامه امام ابن قدامه دا لوی امام تیر شوی دی لوی عالم تیر شوی دی موفق الدین ابن قدامه دی چې کله مړ شو
نو چا پسې په شاعرۍ کې دا خبره کړې وه وتعطلت تلك المجالس وانقضت تلك المحافل ليتها لو ترجع هغه مجلسونه هغه محفلونه ختم شو ارمان چې بیا چرته واپس راغلی دا بیا واپس نه راځي دا یو موقع الله رب العزت چاله ورکي دا مجالس به بیا خلق به یي د الله دین به یې زده کوي خو بدبختي ستا شوه چې تا به کې برخه وانه راسته یعنې په دې کې حضرت واجبه قصه ذکر کوم چې کتاب د الله پاتې دی دین د الله پاتې دی قیامت پورې زما او ستا خوش قسمتي به وي که موږ پکې لږ وخت تېر کړو لږ وخت ورته په دې وایم لکه زموږ څومره ژوند دی په دې ژوند کې 80 کاله به زه ژوند وولم نن سبا 80 ته هم څوک نه رسي اویا کاله که چې خفه نه شي رانه اتیا یې کړو په اتیا خوشحاله اتیا به یې کړو زه سل یې که زه په 100 کاله کې 50 کاله خو زموږ نه په غفلت کې تېر شو ځواني وه یو شی او بل شی پی کې ده د هغې نه بعد څومره ژوند ستا پاتې دي چې ته وبکې د الله کتاب له دې مجالسو له ورکړي نو دا مجالس پاتې د قیامته پورې ما او تا به د لویې برخې خاوندان یو که دې کې هم څه برخه واخسته او یو عالم تېر شوی دی هغه په خپله دا خبره ذکر کړې ده عبدالله بن یزید الاهوازي رحمه الله هغه وایي زما عمر 100 کاله به کوم وخت کې چې دا خبره کوله وایي زما عمر 100 کاله دی او په بصره کې په عراق کې ما خلکو ته قرآن ښوولی و 14 کاله 14 کاله ما په عراق کې خلکو ته قرآن ښوولی او په مکه کې مې 15 کاله ښوولی دي 15 او 14 یو اویا کاله او هغه هم لاړ او هغه چا ته چې ښوولی دی هغه هم لاړو پاتې د هغه عبادت شو چې په صحیفه کې او په عملنامه کې لیکلی شوی چې یو سړی الله ته مخامخ شو د یو اویا کاله خلکو ته د الله کتاب ښوولی یو اویا کاله الله اکبر دا هغه تجارت دی او یو مشهور امام دی د امت او مقری ابو عبدالرحمن السلمی د قرآن د عثمان رضی الله عنه زده کړی دی ابو عبدالرحمن السلمی او د علی نه او د عبدالله بن مسعود نه د هغوی شاګرد دی نو دی به څومره لوی امام هغه په باره کې راځي چې کان یقرئ الناس فی المسجد 40 سنه 40 کاله د خلکو ته په جومات کې الله قرآن ښوولی دی 40 کاله دا صرف په خوله یادېږي زم که الله رب العزت چاله داسې توفیق ورکړي چې هغه په کلونو خلکو ته د الله دین ښیي او قرآن او حدیث ورته ښیي دی د لویې برخې خاوند دی الله دې موږ له دغه توفیق راکړي نو د دې مجالسو نه ځان مه محرومه کوئ څومره چې کېږي دې کې برخه واخلئ سبا به نه ته نه به زه یم او نه به دوی او نه به هغوی او بیا به موږ ارمانونه کوو خو هغه وخت کې ارمان هغه بیا فایده نه ورکوي یو شاعر ویلی دي فجالس روات العلم واسمع كلامهم فكم كلم منهم به يبرأ الكلم کینه د علم د بیانونکو سره د هغوی خبرې واوره په دې خبرو سره د ډېرو زخمونه برابرېږي مجالسهم مثل الرياض أنيقة لقد طاب منها اللون والريح والطعم د دوی هغه مجالس دي هغه داسې مجالس نه دي دنیا دې په شان هغه داسې دي لکه باغیچې رنګ یې هم مزداري خوند یې هم مزداري او بین هم مزداري هر څه پکې مزېداري خوند رنگ بین بیا وایي أتعتاض عن تلك الرياض وطيبها مجالس الدنيا حشوها الزور والإثم نو ته وسکې د دې مجالسو په بدل کې د دنیا هغه مجالس غوره کوي چې پای کې دروغ بیانېږي پای کې ګناهونه کېږي پای کې پالتو خبرې د تا ګټه وکړه که تاوان دې وکړو تاوان دې یو سړی دا مجلس پرېږدي چې دې مجلس دې روحانیت ته وګورئ الحمدلله څه محسوسوئ روحانیت تاسو څومره سکون دلته څومره د دنیا هغه ټول غمونه والله د سړي نه هېر شي تا ته هم 100 مسلې دي او ما ته هم دي
خو چې په دې دروازه زه راننوتم که نه او دلته زه کېناستم یوه مسله د دنیا زما ذهن ته نه راځي الحمدلله لکه هر څه چې برابري داسې سکون الله دې موږ ته سکون د دنیا او د آخرت نصیب کړي بیا په دې مجلس کې خاص خبره د قرآن روانه ده خو مجالس الدین دې کې دین سره چې څه تعلق ساتي هغه ټول به پکې خو دا مجلس بیا خاص د دورې سره تعلق ساتي چې هغه د تفسیر دوره ده قرآن الله اکبر دا هغه کتاب په باره کې به خبرې کوو چې هغه الله رب العزت را لېږلی دی او ډېر دروند کار دی زه خو خپل ځاني همیشه الله ته دا سوال کوم هر وخت الله ته دا سوال کوم بیا الله ما له توفیق راکړه چې ستا دین داسې بیان کړم څنګه چې دی او په کومه ورځ چې یا الله زه پکې ګډوډ کېدم که نه ما نه دا توفیق بیا مه راکوه ځکه چې زه دین بیان نه کړم او الله ته مخامخ شم دا د دې نه ښه ده چې زه الله ته مخامخ شم او ما داسې څه بیان کړي چې هغه په دین کې نه او ما د الله په کتاب کې داسې خبرې کړي چې هغه د الله د کتاب سره تعلق نه ساتي او د ځان نه مې پکې ګوتې والي والعیاذ بالله الله دې به موږ پر دې دنیا او د آخرت راواچي قرآن دا مجلس ډېر دروند مجلس دی ډېر دروند او څنګه به دروند نه وي خبره د الله ده الله رب العزت قرآن کې وایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان رحمان ذات ته قرآن خوله ده و انسانی پیدا کړی دی مشهور سوال دلته همیشه په تفسیر کې موږ بیانوم چې د انسان خو مخکې پیدا شوی دی قرآن وروسته الله خولی دی تنې دې نه ده نو دلته الله علم القرآن خلق الانسان قرآن خلقو ته خولی دی الله رب العزت قرآن خولی دی او انسانی پیدا کړی دی ولې دا مخکې کو نو د دې جواب دا دی ان الانسان انما خلق لاجل تلقي القرآن الله رب العزت دا انسان پیدا کړی دی دپاره دی چې دا قرآن به زده کوي او په دې به عمل کوي انسان پیدا شوی دی دپاره چې دی به وحی زده کوي دی به د الله بندګي کوي نو ځکه د قرآن دا خبره الله رب العزت مخکې ذکر کړی د انسان د پیدایش دی ګوره الرحمن الله مهربانه ذات دی اولنی مهربانی د الله څه ذکر شوه علم القرآن بله مهرباني نه ده ذکر شوې که تا له قرآن درځي که نه او ته په قرآن پوهېږي او تا باندې رب داسې مهرباني کړې ده چې ته پوه شې وکړه الرحمن علم القرآن بله مهرباني مخکې نه ده ذکر کړې چې دا یې کړي یعنې د الله د کمې کمې مهرباني به موږ بحث کوو هغه د شمارلو نه دي خو لویه مهرباني دا ذکر کړه چې مهربانه ذات دی لویه مهرباني دا ده چې قرآن یې ښوولی دی به انسان یې پیدا کړی دی خلق الانسان علمه البیان بیا د انسان له توفیق ورکړی دی د خبرې د واضحه کولو د خبرې د کولو دا هم دې سره تعلق ساتي قرآن یې دې بنده ته ښوولی دی بنده یې پیدا کړی د قرآن یې ورته ښوولی دی نو د بیان طریقه یې ورته ولې ښوولې ده چې دا قرآن بیان کی دا قرآن تلاوت کی دا قرآن واوري او نورو ته واضحه کی نو زمونږ الحمدلله دا مجالس چې دي دا هم د دغه قرآن د تعلیم سره تعلق ساتي او زمونږ د دې زړونو د الله رب العزت دې کلام ته دومره ضرورت دی که نه دومره چې زه هم زر چنده زیات دی د هغه ضرورت نه کم ضرورت چې د دې ځمکې دی باران ته زر چنده هم لا ما کم وي زر چنده ما کم وي د دې نه زیات زمونږ د زړونو ضرورت لري څه ته د قرآن ته دی وحي ته او څومره مړه زړونه د دې قرآن د لاسه الله رب العزت هغه را ژوندي کړي دي وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. الله رب العزت وترى الأرض حامية تبوين لازمك وچه پرتی مړه واستبکی سوچ زمکی تمک وت سوچ زړه کوا صحیح شو تبوین یو زمک الله وسره وچه مړه د کشند انسان یو انسان زړی چې د الله نه لري شوی زړه مړ پروت دی وچ دی فاذا انزلنا عليها الماء نو کله چې موږ دبرې نو اوبه راورولې په ځمکه باندې نو کله چې د واورېدو قرآن دلته باران دی اوبه قرآن هم د کوم ځای نه راغلی د اسمان نه نو دلته وحي راله د په زړه باندې ولګېده دلته اوبه رالې په مړه ځمکه باندې ولګېدې صحیح شو اهتزت دا ځمکه وخوځېده دقه شان د الله د کلام سره زړونه خوځېږي نه دی خوځېدلی ستاسو راځي دا الله رب العزت چې د مؤمنانو شان ذکر کړی دی چې د دوی کله د قرآن تلاوت واوري نو غونې پې ذکر شي الله نزل احسن الحديث الله خوږې خبرې را لېږلي دي ښایسته خبرې را لېږلي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله وایي کوم خلک چې د الله نه یېرېږي کله چې زما دا خبرې واوري نو په بدن باندې ویښته ودرېږي ګونې پې ذکر شي دا هغه د خوځېده دي د ځمکې هغه چې باران پرې راوورېږي وانبتت من كل زوج بهيج او چې څه ښایسته پکې هغه د ځمکې نه راوځي ځمکه ژوندۍ شوه که نه دغه شان دا زړه دی دا را ژوندی شي د ځمکې حال بدل شو د باران د لاسه د زړه حال بدلیږي د قرآن د لاسه د زړه حال بدلیږي د قرآن د لاسه نو که ته غواړې چې ستا د زړه د دې د حال بدل شي که نه او تنګ شوی یاره سړی خو تنګېږي ډېر په دې ګناه زه نه یادوم ګناه پرېږده په ګناه کې خو به لازم تنګېږي دی دنیا کې سړی تنګ شي د دنیوي مسائل نه دي دا سړی په عذاب کې د کومه پورې نو سړی تنګ شي که غواړي چې دا زړه دې بیدار شي او دته سکون میلاو شي او دی ویښ شي نو ځای دا ځای دی قرآن سره ژوند قرآن سره وخت تېرول ځکه دغه به وي دا امام شافعي رحمه الله به وي من تعلم القرآن عظمت قیمته څوک چې قرآن زده کي که نه د ده قیمت او قدر ډېر زیات وي څوک چې قرآن زده کي نو قیمت او قدر یې زیات دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده څنګه رسول صلی الله علیه وسلم کړې ده عثمان رضی الله عنه مشهور حدیث دی خیرکم من تعلم القرآن وعلم په تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چې قرآن زده کوي بل ته ښایي نو زه تاسو له دا زیری در کوم که تاسو د قرآن د زده کولو لپاره راغلي نو د ځمکې په دې مخ باندې تاسو غوره خلک یې او دا سرټیفیکیټ چې تاسو غوره خلک یې د رسول صلی الله علیه وسلم درکړی دا سره بل چا خبره نه دا هغه انسان خبره ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله وی د ځان نه خبرې نه کوي د خپلو خواهشاتو بلکې دا څه دي دا وحي د دې بیانوي یو حدیث کې راځي یعنی موږ خو به اراده هم داسې ده او نور مستقبل د الله په لاس کې ده هغه ته پته دی زموږ دا اراده ده چې دا 2 میاشتې به موږ انشاءالله د الله د کلام سره تېرو 2 میاشتې خو لوی ژوند دی لوی وخت دی ته صرف دې حدیث ته غوږ کېږده په صحیح مسلم کې دا حدیث دی عقبه رضی الله عنه وی یو پیر رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه راووتو ونحن فی الصفه او موږ په صفه کې وو صفه ده د رسول صلی الله علیه وسلم جومات چې دی په دې اخره کې یو ځای او په دې کې به دا غریبانان صحابه کرام چې مدینه کې کور نه او راغلي د دین زده کولو دپاره هغوی هلته پراته او په دې کې ګډ ګډ خلک وو الله اکبر که دا په خپله عقبه بن عامر رضی الله عنه اوس به رانه خبره بل طرف ته لاړې شي ګینې چې ما ته اوس دغه صحابه کرام شمار کړی هغه مشهور او بیا ما تاسو ته د صوفي والا قصې بیان کړی چې دوی څه حال نو ته به حیران شوې غریبانان خلک او دې
کومو صحابه کرامو چې وس رسېدو خصوصا مدینې وال هغو به کله یو شی راوړو کله بل شی راوړو او دوی مېلمستیا به یې کوله یو ورځ رسول سلم راغی نو چا کجوري راوړې کجوره دا غونچک داسې ځوړنو په دې صفه کې د رسول سلم سره یو چوکه لاس کې وه نو داسې دا کجوري بیسې واړوې راوړوې نو هغې کې خرابې ډېرې وې نو رسول سلم وایي د دې په ځای ښه راوړی شوې نو ښه یې ولې نه راوړي تاسو کې یو سړی که دلته څه شی راوړي نو ښه کجورې به دې راوړې او په دې طریقې سره به رسول سلم د هغوی خیال ساتو د ابوهریره رضیالله عنه قصه تاسو ته معلومه ده ما ذکر کړی و هغوی یو ورځ وږی شوی وم خو داسې وږی شوی وم چې تپوس یې مه کوه ده به م علم یې زده کوو د رسول سلم سره ناست اوس ما وایي چې یالله څه وکړم او دا دروند سړی او دا عزتمند سړی چې وږی شي د دې یو مشکل دی چې هلته دی د خپل عزت هم خیال ساتي نو د ده مسله بیا دوچنده شي نو مونځ چې وشو زه په دې دروازې کې ولاړم نو ابوبکر صدیق راووتو رضی الله عنه نو ما چې هسې ده سره به خبره مو به وکړم دی به په ما پوه شي دی به ما ځان سره ډوډۍ له بوسي خو ویلی ورته نه شي نو ما ورته وایي چې دغه یو آیت دی د قرآن کې د هغې په باره کې مې تپوس کوو تا نه چې دا به څنګه وي اگر راته دغه آیت وضاحت وکړو خو پوه راباندې نه شو او لاړ په دې کې عمر رضی الله عنه راووتو یو هغه ته مې ووایي چې داسې مسله راته راغلې ده قرآن کې یو آیت دی وی هغه راته دغه آیت وضاحت وکړو په ما پوه نه شو وی رسول الله سلم چې څنګه راووتو وی چې زه یې ولیدم وی ما ته اواز وکړي چې ابوهریره وی ما چې یا رسول الله حاضر وی راځه پوهېدو په ملګرو باندې زه بار بار تاسو ته دا خبره کوم زه هر سړی هره خبره نشي کولی کله به ته هم لږ هوښیارتوب کوې نو سړی چې د ملګرو سره بیا وخت تیر کړي نو بیا خو به هغو ښه پوه شي نو رسول سلم په دې ملګرو ښه پوه ورته ویې راځه راځه بویتو چاپۍ رالېږلي وو هسې دې صفه والا وی رسول سلم ما ته وي او وی ما ته پته وه چې دا به وایي وی ما ته وایي چې ابوهریره وی ما چې جی حاضر یم دا صفه والا ټول راوغواړه نو هلته دی غریب وږی شوی نو ما وی چې دا پی ایله چې زمونږ پوره شي نو غټه خبره دا و صفه والا راولېږه او صفه والا خو بیا جو غریبانان دي څه به یې خوړلي نه چې سړی وږی خو بیا خوراک ښه ډېر کوي الغرض د رسول سلم حکم ته خو څوک داسې نه شي ویلی چې زه نشم امر دی وی صفه والا مې راوستو او وی رسول الله سلم ما ته وی چې ابوهریره دوی له ته اول ورکه دا بله مسله ده یو صفه والا راوغواړه او دوی له دې مخکې ورکه او یې زه لګیا او هر الله داسې برکت ده د رسول سلم هغه خاص معجزې وي چې الله رب العزت هغه ته ورکړي وی ټولو په یې وس کړو بیا ما رسول سلم پاتې شوی ما ته وی چې ابوهریره څوک پاتې دي ما چې یا رسول الله زه یم او تاسو یې وی چې ته وسکه دا د رسول سلم هغه سخاوت دی سخي انسان داسې ته وسکه وی ما وسکه وی راته وی وسکه وی ما وسکه وی راته وی وسکه وی داسې مې وسکړې که نه دا پۍ مې داسې وسکړ چې نور څه ځای پاتې نه شو دې صفه والا عقبه رضی الله عنه وی رسول سلم راووتو موږ صفه کې ناستو وی راته وی چې ایکم یحب ان یغدو کل یوم الى بطحان او الى العقیق په تاسو کې کم سړی دا خوښوي چې روزانه ځي بطحان علاقې ته یا عقیق ته دا مسجد نبوي ته نږدې علاقې چې هلته روزانه ځي او د هغه ځای نه 2 قیمتي اوښان راولي قیمتي اوښان او دې اوښانو راوستو کې به دته څه ګناه نه میلاویږي نه به د خپلوانو سره رشتې پرې کېږي یعنی هېڅ مشکل به ورته نه وي 2 اوښان به راولي دا څوک خوښوي اوس دا مخامخ چې ناستې صفه والی دي د دوی به دا نه خوښه هغو هسې هم غریبانان دي هغو یا رسول الله نحب ذلک موږ خو هر سړی د 2 اوښان او قیمتي نن سبا چې ارزان ورته کې اوښلې نو زه چې 5,000 او دې خواوشا کې دا چې پکې هغه
اسی گزاره کې نو روزانه دوه وخان وی رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته وی چې غوږ کېدی افلا يغدو احدكم الى المسجد تاسو کې چې یو سړی جمعه ته راشي فيعلم او يقرأ آيتين من كتاب الله او دې د الله د کتاب دوه آیتونه زده کی دوه خير له من ناقتين دا دوه آیتونه دله د قیمتي وخانونه ګورندي او درې د دریونه او سلور د سلورونه او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې بسیزه صحیح مسلم کې دا حدیث نو چې موته د الله په توفیق سره دوه میاشتې تیرې کو د کتاب سره د الله د کتاب سره او نیت د انسان برابري او الله رب العزت د عبادت قبول کی د څومره اجر وګټو د اجر ته دلته ملایوي ها یو روایت کې دي چې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار قرآن کې د سرمنو په منځ کې بند کو سرمنی په منځ کې د قرآن بند کو دا سرمن نسوځي په دې باندې ور حرام دي بیا دې وضاحت امام احمد بن حنبل رحمه الله کړی دی وی لو كان القرآن في إهاب يعني في جلد في قلب رجل قرآن په سرمن کې وی د دې مطلب دا دی چې په سینه کې نو د سینه په څه کې ده سرمنو کې ده که یو طرف ته سرمن ده نو معنی ده چې په دغه سینه باندې د جهنم اور حرام دی کومه سینه کې چې قرآني په هغه سینه باندې د جهنم اور حرام دی او بیا چې د قیامت په ورځ د دوی کوم عزت دی د قرآن والو ما زه په ذکر کړی دا تفصیل ته بیان شو يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها صحیح حدیث دی قرآن ولا تبویلش چې قرآن ولا او دیسی خوږ اواز سره او دیسی ترتیل سره الولا لکه تا چې قرآن کې دنیا کې لوستو ستا په جنت کې مرتبه د اخرنی آیت سره د چې ته به ودرېږي یعنی څومره چې انسان ته قرآن یاد دی او زده کړی دی او عمل پې کوي دومره د مرتبه څه ده هغه اوچته ده نو موږ دلته ناست یو د دې دپاره یو الله په دې خبره باندې ګواه کوو الله په دې خبره ګواه کوو چې موږ هم دې دپاره ناست یو چې جنت کې دغه اوچتې مرتبې موږ ته میلاو شي موږ دې دپاره راغلي یو الله رب العزت دغه مرتبه موږ ته نصیب کړي نو زموږ به انشاءالله دلته تعلق د قرآن سره یي چې د افسوس خبره هغه دا ده قرآن زموږ نه ډېر لرې پاتې شوی دی صرف خبره چې دی د ښکلولو سره پاتې شوی د قرآن ښکلول او ظاهري احترام چې هغه پکار دی عبادت دی هغه صرف خبره د هغې پاتې شوی او زیات نه زیات زم چې زمونږ بزرګ سړی هغه دی چې تلاوت یې کوي صرف تلاوت نو قرآن تلاوت هم دی په دې ځان پوه کول هم دي په دې عمل دی په دې کې موږ ډېر شاته کله سړی د صحابه کرامو د سلفو د حال ویني قرآن سره حیران شي ما یو کتاب کې دا اثر کتلی او غالبا د امام طبراني رحمه الله هغه را نقل کړه وی عبدالله بن مسعود په باره کې وی کله چې به سحر شو که نه سحر د مونځ به وشو نو خلک به په هغه پسې کور ته راتلو نو هغه به ورته ووایي نه ودرېږئ به د خپلو ځایونو پاتې شئ یا جومات کې یا بهر کار ځئ زه درځمه ثم يمر بالذين يقرئهم القرآن هغه چاته چې به قرآن خو نو په دې ټولو به تېر شو دا د هغوی ژوند وګوره دا سهار وختي دی نو یا ابا فلان پلانیا بأي سورة انت کم ځای ته رسېدلی کم صورت کې هغه به د پلاني صورت کې فی ای آیه په کوم آیت کې هغه به د پلاني آیت کې نو بیا به د هغې نه بعد ورته هغه آیت وښویي کوم چې به د هغې نه بعد وي اوس به دا آیت نو بیا به ورته یې غلې غونته کې ووایي وي دا آیت یې زده کړه فإنها خیر لك مما بین السماء والارض د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څه دي که نه د هغې نه تاله دا یو آیت یې زده کول غوره دي
اوس دې حکمت ته د ګورو دې پوهې ته قال فيظن الرجل انه ليس في القرآن آية خير منها هغه چاته چې دا خبر وکړه داغه به دا مطلب و چې قرآن کې د ټول نه غوره آیت هغه دغه به سمه جذبه سم به یې زده کړو بیا په بل پسې لاړه پلاني کوم صورت ته رسېدلی هغه زه په پلاني صورت کې کوم آیت یې زده کړې دا آیت بیا به ورته هغه آیت وښو بیا به هغه ته دا آیت یې زده کړه ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څه دي د هغې نه دا غوره دي د هغه به هم دا مطلب شي چې د قرآن کې ټول نه غوره آیت دا دی او په دې طریقې سره دا د هغوی سهار و دا د هغوی د یو بل سره تعلق و لکه موږ چې یو بل سره ملاو شو مزدوري کار څه ټیم ځې څه ټیم را څو ګټې ته به څو ګټې یاره ته څو او جیداد او کور او زموږ دا ګپ دی د هغوی د یو بل سره دا خبرې وي څومره دې زده کړی قرآن کوم آیت ته رسېدلی نو زموږ دې حال ته وګوره او د هغوی دې حال ته وګوره الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نو انشاءالله دوره تفسیر د دې کال چې دی هغه به نن افتتاحي کلمات او یو څو خاص خبرې د دې دورې د دې کال 2026 الله اکبر 2026 ما چې اول پیر په رمضان کې قرآن دوره کوله نو 2014 کاله تیر شو او داسې را ژوند روان دی او بیا کل من علیها فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام نو الله دې قبول کړي او د سوچ خبره چې را ژوند داسې تیز روان دی 2026 او ما ته زما دې په الله قسم د الله په کور کې داسې ښکاري لکه پرون چې موږ لکه بله دوره ختموله دا ملګری زمونږ تقریبا کال بعد راغی ما ته داسې نه ښکاري چې دې کال بعد راغلی خو د هغه ورځې دې موږ ناست یو ژوند داسې تیز روان دی دا ملګري زمونږ دغه احمد شاه صاحب دا ملګری دا ټول دی لکه ما ته داسې نه ښکاري چې موږ کال تېر کړی دی خو هماغه ورځې دې مخې ته روانې دي اوس پکې موږ تفسیر وایو او داسې دا ژوند روان دی 2026 میلادي او 1440 هجري الله اکبر الله دې زمونږ د عمر زمونږ دپاره دلیل وګرځوي او الله دې په موږ دلیل نه ګرځوي نو دې کال چې به کومه دوره وي د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې دا د نیم قرآن ده نیم قرآن او هغه اخرنی نیم قرآن وجه دا کوي د 2014 نه والا د دې وخت پورې ما ته خلک میسیج کوي او وینا کوي وایي موږ په دې اخرني صورتونو صحیح پوه نه شو او دا صرف زما طریقه نه ده یعنی د دې علماو چې دا ګډ ګډ تفسیرونه راوړي چې لیکلي دي د پوهاني دوی په دې اوله کې ښه تفصیل کړی اخره کې بیا دومره نه کوي بس لس کړی هم شي بل بیا خبره موږ په دې ختمو دا باس مخکې شوی بل دا سوچ را سره چې دغه د یو کم 13 رمضان دی او ختمول غواړي نو دا خبره بالکل د هغوی حق ده ګیله حق ده نو ځکه دې بله زموږ اراده ده چې انشاءالله د اخرني 15 سپارې ښه په توجه سره ووایو او ښه په تفصیل سره که الله توفیق راکړو نو یو خو دا دوره چېرې دا به د 15 سپارو وي دا به ډېره مزېداره زما د خپل رب نه امید دی دا به ډېره مزېداره وي ولې ځکه چې دا به ډېره پاره وي نو په دې کې به مونږ انشاءالله نوي څه زده کوو باذن الله دویم زموږ طریقه همیشه هغه دا ده زه تقلیدي انداز کې تفسیر او دوره نه کوم کوم چې عامي زما د علماو ملګري نه خفه کېږي یو طرز دی یو طریقه روانه او بس په هغه باندې د څو کلونو نه قصه روانه ده زموږ طریقه کار هغه ټول دا دی چې دسی طریقه باندې تفسیر کول چې مخامخ زما د رور زما د خور زما د مشر زما د کشر د الله په کلام پوه شي فقط نو ځکه موږ به کوشش حتی الوسع کوو چې هر خبره چې بیانو هغه دسی انداز کې چې اوریدونکی په هغې پوه شي او الحمدلله دا زما هر وخت کوشش یو ورځ ما سره یو کس رابطه وکړه وي زما د
والده ده وی دا تا سره دعا سلام کول غواړي ډېر ارماني ده او بهر ملکونو کې چېرته اوسېږي او وی مشره ښځه ده په مخه یې زه تنګ کړی یم چې زه ده سره خبرې کړو وټسپ باندې میسیج وکړو نو ما یې صحیح ده ما ورته واپس میسیج وکړو وایس ما یې صحیح ده د هغې واپس جواب وکړو مشره ښځه وي زما 80 کاله عمر دی خو زما لوی ارمان و چې زه تا سره صرف زه ستا د اواز واورم او تا ته سلام در ولېږم مقصد دعا کول دي ځکه چې زه اوس وي د الله په کلام پوه شوم ما دا 2-3 کاله ستا د دوره تفسیر واورېدو زما دپاره د خوشحالۍ خبره دا ده چې مخامخ سړی په دې پوه شي زه نه دلته دې دپاره ناست یم چې څوک زما صفت وکړي چې دله الله څومره علم ورکړی نه خپل عربي چاته ښیم نه خپل مهارت چاته ښیم زه به څه یم او زما به عربي څه او زما به علم څه خو صرف د الله د رضا دپاره تاسو سره کښېنم او ارمان مې دا دی چې موږ ټول جنت ته یو ځای لاړ شو دقه مې ارمان دی نور مې هېڅ ارمان نشته نه الحمدلله په دې دورو په دې تفسیر په دې درس د چاره پیسې غواړم نه مې د چا نه ذره برابر امید شته الحمدلله ذره برابر امید دنیوي چې زه به دوره تفسیر کوم نو دی به دغه کوي دی به دا کوي هغه به کوي نه نه صرف مې دقه یو ارمان دی چې د جنت په دروازو موږ ننوځو او ما ورته یو بل هلته وینو او بیا یو بل سره هلته بحث وکړو چې موږ چې به د قرآن په مجلس کې کښېناستو او موږ چې به قرآن یې زده کوو هغه څومره مزېدار ورځي او څومره مزېدار به هغه شور هغه د جنت په دروازې چې وي خو یو خبره د یېرې ده ما که تاسو ته کړې چې د جنت په دروازو به څومره شوري د دې نه ته اندازه لګولی شي چې څومره مخلوق دی او کله چې داسې وړوکی ورته کې پروګرام او خلک ډېر راشي څومره شوري د جنت په دروازو به څومره ګڼئ الله اکبر او څومره شور به خو دا یاده کړه که په دغه ګڼه کې ته نه وي که نه نو دا به ستا لویه بدبختي په دغه لویه ګڼه کې چې ته نه وي او په دې شور کې چې ستا اواز نه و نو دا بیلل دي او سم بیلل دي دا تاوان دی او سم تاوان دی الله دې موږ دغه تاوان نه وساتي وختونه هماغه ترتیب دی بوزه کې ماسخوتن او نور کله زموږ درس اکثر څه کم ګنټې دې کې به داسې ګنټې او بیا په روژه کې چې دی نه په روژه کې چې دی نو هغه ماسپښین او مازدیګر په منځ کې مختصر وقفه او الله دې موږ له توفیق راکړي بل هر چاته اجازت دی چې درس په آخره کې څه مشکل چاته وي په آیت نه پوه شوی په تفسیر نه پوه شوی زما په خبره نه رسېدلی هغه باندې هر وخت تپوس کولی شي او هر ټیم یې کولی شي نو الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي او زه چې درته رښتیا ووایم نو ځان له مبارکي ورکوم او تاسو له مبارکي در کوم دا زمونږ اختر دی ورب الکعبه داسې د خوشحالۍ ورځ چې انسان پکې د الله کتاب ته کښېني دا خوشحالیانې دي الله د مرګه پورې زمونږ نصیب کړي او الله دې قرآن زمونږ دپاره د قیامت په ورځ ګواه وګرځوي الله رب العزت دې موږ په دې قرآن پوه کړي او رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې بیا په هغې باندې عمل وکړو او الله رب العزت دې موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ قرآن او حدیث باندې مضبوط یو او الله دې زمونږ اخرنی خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي ان شاء الله سبا به بیا ملاقات کو او شروع وکړو د اولنی درس د سورة الكهف نه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد